فرض کا یو جنۍ او هغه په چا باندې یقین وکړي او چې هغه به زما سره واده وکړي او بیا ترېنه هغه هلک وتښتي او واده ورسره ونه کړي، نو په داسې موقع باندې بیا ته د هغه جنۍ په باره کې ویلی شي چې she was so naive to believe that he'd marry her. هغه ډیره زیاته ساده و چې په دې یقین وکړو چې هغه به د هغې سره واده وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږ بیا ورډ اف د ډے کوو او نن زمونږ ورډ اف د ډے نمبر 29 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږ دی نایو. نایو زما دې شونډو ته ګورئ، داسې به دا پروناونس کوئ، نایو. صحیح ده، په آخر کې د و آواز دی. اوس نایو څه ته ویلې کېږي؟ د نایو مطلب دی ساده. مونږ اکثر وایو که نه چې دا پلانکې کس ډېر زیات ساده دی. صحیح ده، نو دغه شانتې چې څوک ساده کس وي نو هغه ته بیا مونږ وایو ا نایو پرسن. نو اوس ساده هغه کس ته ویلې کېږي څوک چې ډېر زیات چالاکه نه وي او د دنیا د کارونو نه خبر و، ډېر نالج ورسره نه وي، د چا سره داسې ډېر زیاتې خبرې نشي کولی، ډېره اداکاري نشي کولی. صحیح ده، دغه شانتې چې چاته د دنیا چې کم اصول وي او کم چالاکیانې په دنیا کې کېږي د هغې نه څوک نه خبر، نو موږ هغه ته وایو چې دا یو کس ډېر زیات ساده کس دی. نو هغه شانتې کس ته ویلې کېږي نایو. صحیح ده. اوس نایو اصل کې یو ایجکټیو دی او ایجکټیو هغه ټکو ته ویلې کېږي کم چې مونږ ته د ناون په باره کې نور انفارمیشن راکوي. او دا نایو مونږ ایز ان ایډورب هم استعمالولی شو. ایډورب هغه ټکو ته ویلې کېږي کم چې مونږ ته د ورب په باره کې نور انفارمیشن راکوي. او کله چې دا مونږ ایز ان ایډورب استعمالو نو دا به بیا مونږ استعمالو نایولی. نایولی. اوس مونږ راځو د دې سینونیمز او انټونیمز لا. اول به مونږ د دې سینونیمز کو. د دې په سینونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکی راتلی شي او دا ډېر اهم سینونیم دی. صحیح ده، دا ځان سره خامخا یاد کړئ. unsophisticated. unsophisticated دې ته ویلې کېږي چې څوک نفیس نه وي. داسې یو کس چې هغه سره دومره تجربه نه وي، هغه دومره ډېر په دې باندې نه پوهېږي چې له چا سره به خبرې اترې څنګه کول وي، په دې جوړ باندې نه پوهېږي. صحیح ده، د دنیا نه داسې خاص نه خبر، نو هغې ته ویلې کېږي unsophisticated. نو اوس unsophisticated هم د نایو سینونیم دی، ځکه چې یو ساده انسان هم داسې وي چې هغه د دنیا د طور طریقو نه، د دنیا د رسم و رواج نه دومره خاص خبر نه وي چې د خلکو سره به ناسته پاسته څنګه کوو، د خلکو سره به خبرې اترې څنګه کوو، د خلکو سره به معاملات څنګه کوو. نو هغه نایو انسان هم وي او هغه یو unsophisticated انسان هم دغه شانتي وي. اوس زمونږ سره د دې بل یو سینونیم راتلی شي او هغه دی آرټلیس. آرټلیس دې ته ویلې کېږي چې په چا کې آرټ نه وي. مطلب دا دی چې څوک داسې چالاکه نه وي، په چا کې داسې اداکاري نه وي چې څوک د چا سره خبرې کوي، کمې چې اداکاریانې خلک په خبرو کې کوي، په معاملاتو کې کوي، نو چې په چا کې هغه نه وي نو هغه ته بیا ویلې کېږي آرټلیس. صحیح ده، چې په هغه کې آرټ نشته دی. نو دغه شانتې دا هم سینونیم دی د نایو. اوس د دې نه علاوه نور هم ډېر سینونیمز کېدی شي. صحیح ده. اوس راځو مونږ د دې انټونیمز لا او د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي، کم چې به د دې الټه معنی ورکوي. صحیح ده. په هغې کې یو ټکی راتلی شي experienced. experienced دې ته ویلې کېږي چې د چا تجربه وي، د چا د دنیا تجربه شوي وي. صحیح ده، په دنیا کې هر قسم معاملات کړي وي، د هغه یو قسم لا تجربه شوي وي، د هر څنګه حالاتو مقابله، د هر څنګه خلکو سره ناسته پاسته خبرې اترې. نو دغه شانتي experienced بیا دا د نایو الټه معنی ورکوي، نو دا د هغې انټونیم شو. بل د دې انټونیم راتلی شي sophisticated. ګوره unsophisticated خو د نایو سینونیم و کنه، یو شانتي معنی ورکوله، او د unsophisticated الټه معنی به څه ورکوي؟ sophisticated. نو دغه شانتي sophisticated بیا د نایو انټونیم شو. او اوس sophisticated څه ته ویلې کېږي؟ په دې باندې به اوس تاسو پوهې شوي یئ. sophisticated دې ته ویلې کېږي چې یو کس په معاملاتو باندې پوهېږي او د دنیا نه خبر وي، د خلکو سره ناسته پاسته کړې وي. صحیح ده، نو دغه شانتي هغې ته ویلې کېږي sophisticated. نو دا هم د دې انټونیم شو. او بل یو انټونیم کېدی شي knowing. knowing مطلب دا دی چې یو سړی خبر وي. صحیح ده، د هر څه نه خبر وي، د خلکو سره د خبرو اترو کول نه خبر وي، د خلکو د رسم و رواج نه خبر وي. نو knowing به هم د دې انټونیم راشي. او بل یو آخري انټونیم زمونږ په لیست کې زمونږ سره دی worldly wise. worldly wise مطلب دا دی چې څوک د دنیا نه خبر وي. صحیح ده، worldly wise چې د دنیا علم چاته وي، د دنیا د هر څه نه خبر وي، نو هغه هم د دې انټونیم شو. صحیح ده. ښه، اوس مونږ راځو اگزامپل سنټنسز لا چې دا نایو او یا نایولی به مونږ په سنټنسز کې څنګه استعمالو. اگزامپل نمبر 1 چې څوک ډېر زیات ساده وي نو تو هغه ته ویلی شي چې you are so naive.
ته ډیر زیات ساده سړی یې. او یا چې څوک داسې څه حرکت وکړي چې ته وایې چې یار دا خو ډیر زیات ساده دی، دا د لا څنګه چلو کوو، نو ته هغه ته ویلی شي چې how could you have been so naive، ته دومره ساده انسان څنګه کیدی شي. how could you have been so naive. next example. she was so naive to believe that he'd marry her. هغه څومره ساده وه چې هغې په دې باندې یقین وکړو چې هغه به د هغې سره واده کوي. یعنې فرض کا یو جینۍ او هغه په چا باندې یقین وکړي او چې هغه به زما سره واده وکړي او بیا ترېنه هغه هلک وتښتي او واده ورسره ونه کړي، نو په داسې موقع باندې بیا ته د هغه جینۍ په باره کې ویلی شي چې she was so naive to believe that he'd marry her. هغه ډېره زیاته ساده وه چې په دې یقین وکړو چې هغه به د هغې سره واده وکړي. next example. it was a little naive of you to think that they would listen to your suggestions. دا لږ شانتي ستا سادهتوب و چې تا دا سوچ وکړو چې هغوی به ستا مشورو ته غوږ کېږدي. ښه اوس راځو مونږه لاست اگزامپل لا او په دې کې به دا مونږه ایز ان adverb استعمالو naively. I naively believed he was telling the truth. ما ډیر په سادهتوب سره، یعنی دا زما سادهتوب و چې ما په دې خبره باندې یقین وکړو چې هغه ما ته رښتیا وایي. یعنی چا ما ته دروغ ویله خو زه ډېر زیات ساده وم، ما ته هغه رښتیا ښکارېدله. so I naively believed that he was telling the truth. نو دغه شانتي دا مونږه په سنټنسز کې استعمالولی شو. اوس تاسو دپاره د دې لیسن دوه هومورک دي، صحیح ده. یو هومورک خو دا دی چې نایف او نایفلی دواړه به په یو یو سنټنس کې استعمالوئ، او دویم هومورک دا دی چې دا نایف تاسو پریکټیکلی استعمال کړئ. څوک چې راسره هم خواته ولاړي خیر دی که هغه هوښیار یي، خو ته صرف د خپل پریکټس دپاره هغه ته ووایه چې you are so naive یا you are a very naive person. صحیح ده. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.